بلخ ولایت ته د شمال زون په کچه د حاجیانو لومړنۍ جوپه د حج له مراسمو وروسته راستنه شوه. راستنه شوو حاجیانو د اسلامي امارت او د سعودي عربستان د مسؤلینو له هڅو چې د دوی لپاره ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې وې مننه وکړه. د بلخ ځایي مسؤلین د شمال زون د حاجیانو د هرکلي لپاره د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. یادو مسؤلینو حاجیانو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ په جده ښار کې د دوی لپاره د غوره خدمتونو او د اسانتیاو رامنځته کولو په تړاو داسې وویل. از 9 ولایت در مجموع 6522 نفر حاجی به خاطر ادای فرضی حج فرضی اعظم عربستان سعودی شد که از طرف مقام ولایت بلخ و وزارت ارشاد حج اوقاف تمام سهولت ها داخل مجتمع الحجاج یا حاجی کمپ، غذای سه وقته، تیم صحی و مسائل امنیتی از بسیار به شکل درست تدابیر گرفته شده بود. ورته مهال د بلخ ولایت مرستیال والي د حاجیانو لپاره د اسانتیاو برابرولو او د دوی د اساسي اړتیاو د رفع کولو په برخه کې د دغه ولایت د رهبرۍ له هڅو څخه ستاینه وکړه. نوموړي دغه اسانتیاوې د افغانستان د حاجیانو لپاره بېسارې وبللې. تدابیر امنیتی حجاج وقت رفتن و وقت آمدنش مثل خوب تدابیر گرفته شده و الحمدلله خدمت حجاج تمام مسئولون تمام پرسنل مجاهدین امارات اسلامی در خدمتشان هستند. امروز میبینید که بسیار خوشحال در اینجا رسیدن با وارثینش انشاءالله الحمدلله استقبالش آمدن. له بلې خوا د شمال زون حاجیانو د اسلامي امارت د مسؤلینو د نه ستړي کیدونکو هڅو مننه وکړه او زیاته کړه چې په سعودي عربستان کې ورته ټولې لازمې او پوره اسانتیاوې برابرې شوې وې او دوی د حج مراسم پرته له کومې ستونزې ترسره کړل. انشاءالله څه مشکل نه و. حاجیانو ته تر پخوا ښه کال ښه راحت و، حاجیان ښه خوشحاله وه. نو خدای دوی ته خیر ورکړي، خدای دوی توفیق ورکړي چې آینده کلو کې هم داسې د حاجیانو ښه خدمت وکړي. موږ ډېر خوشحاله یو چې د حج فرضیات مو وکړه، ډېر ښه خوند یې وکړي، ډېر ښه ډېر ښه لار ده. خدای دې هر مسلمان نصیب وکړي چې ولاړ شي. د یادونې وړ ده چې له بلخ ولایت څخه نږدې 850 تنه حاجیان د حج مراسمو ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي وو او تمه ده چې په راتلونکو 2 اونیو کې به ټول حاجیان بیرته هیواد ته راستانه شي.